تعلیم ته باید کار وشي، علم باید زده شي. تعلیم ته باید کار وشي، علم باید زده شي. حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. د افغان دارالعلوم د نشریاتي څانګې لیدونکو ټولو ته وایم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، د افغان دارالعلوم فرهنګي کمیټه غواړي چې تر تاسې پورې د یوې داسې موضوع اړوند یو څه معلومات ور ورسوي چې هغه موضوع نن سبا خلکو پرې ایښې ده او ورڅخه غافله دي. سره د دې چې دا موضوع ډیر زیات اهمیت لري چې انشاءالله په آینده کې به اهمیت باندې هم خبرې وکړو. خو نن فقط زه دومره غواړم چې د دې موضوع هغه نوم او د نوم تعریف او ورسره یو څه اقسام بیان کړم. محترمو لیدونکو، د ما موضوع ده اشراط الساعه. اشراط الساعه څه ته ویل کیږي؟ دا دوه لفظونه دي، یو لفظ د اشراط او بل لفظ د ساعه. اشراط دا جمع ده او د دې مفرد د شرطون. شرط ویل کیږي علامې ته. نو د اشراط معنا سوله ډېرې علامې. دوهم لفظ د ساعه. ساعه په لغت کې ویل کیږي د زمانې یوې برخې ته، او په اصطلاح کې لکه څنګه چې امام راغب رحمه الله فرمایي الساعة جزء من اجزاء الزمن ويعبر به عن القيامة. دغه ساعت چې ده د زمانې یوه برخه ده، د زمانې په اجزاو کې یو جز ده، یو داسې جز چې له دې څخه تعبیر په قیامت سره کیږي. نو د ساعت اصطلاحي معنا سوله قیامت. اشراط علامې، ساعت قیامت. اشراط الساعه د قیامت علامې، چې همدا د ما موضوع هم ده. لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت را نږدې سو او سپوږمۍ وچوله. بل ځای کې الله تعالی فرمایي یسألونک عن الساعة، دوی له تا څخه د ساعت په اړه پوښتنه کوي. دلته هم د ساعت څخه مراد قیامت ده. وعنده علم الساعة، الله جل جلاله فرمایي خاص د الله سره د قیامت علم ده. دلته هم د ساعت څخه مراد قیامت ده. نو د اشراط الساعه مکمله معنا سوله د قیامت علامې. اوس راځو دې خبرې ته چې دغه قیامت په دوه قسمه ده. لکه څنګه چې امام قرطبي رحمه الله فرمایي وای دغه هر انسان چې کله مړ سو په ده باندې قیامت راغی. د هر انسان مړینه دا د ده لپاره قیامت ده. خو فرق یې دومره ده چې دغه قیامت په دوه قسمه ده، چې یو ته قیامت صغرا یا کمکی قیامت ویل کیږي او بل قیامت کبرا یا غټ قیامت. قیامت صغرا څه ته ویل کیږي او قیامت کبرا څه ته ویل کیږي؟ قیامت صغرا دې ته ویل کیږي کله چې د یو انسان څخه روح ووتو او هغه له خپلو خپلوانو څخه جدا سو، هغه په قبر کې کیښول سو او له هغه څخه اعمال قطع سو او دته د خپلو عملونو بدله ورکړی سوله. که یې ښه نیک عملونه کړي ښه بدله به وویني، او که یې بد عملونه کړي بده بدله به وویني. دا د دې لپاره قیامت صغرا یا کمکی قیامت. دوهم د قیامت کبرا. قیامت کبرا بیا هغه د چې هغه هر انسان ته په خاصه توګه سره نه راځي لکه هغه کمکی قیامت. هغه خو هر چا ته په خاصه توګه سره راتلو، د هر انسان خپل قیامت و. قیامت کبرا دا بیا هغه ده چې دا به په یو رب کې ټول کائنات ونیسي او ټول کائنات به په یو رب کې ختم کړي، چې دې ته بیا قیامت کبرا ویل کیږي. دغه دوه قسمه قیامتونه چې یوې صغرا ده او بلې کبرا ده، دغه دواړه الله جل جلاله په قرآن کې یاد کړي دي. لکه څنګه چې الله تعالی په سورة القیامه کې فرمایي لا اقسم بیوم القیامه، قسم مې دې وي د قیامت په ورځ باندې، چې دلته له قیامت څخه مراد قیامت کبرا یا غټ قیامت ده. په همدې صورت کې وروسته فرمایي کلا اذا بلغت التراقیه، هیڅکله داسې نه ده کله چې سا تر ستوني پورې راورسېدله. وقیل من راق،
او وویل سي آیا کوم دمګره ستاسې په ده باندې دم وکوي وظن انه الفراق او دی دا ګمان وکوي چې نور نو د خپلوانو څخه او له دې نړۍ څخه فراق ته او بیلتون را روان ده والتفت الساق بالساق او دغه پونډۍ یې له بلې پونډۍ سره ولګي الى ربک یومئذ المساق په دې ورځ باندې نو د خپل رب په طرف باندې خوځښت ده چې له دې څخه مراد بیا کمکی قیامت یا قیامت صغرا ده چې تعبیر ورڅخه په مرګ باندې کولی شو او بل ځای په سورة الواقعه کې الله جل جلاله فرمایي اذا وقعت الواقعه یاد که هغه وخت کله چې پیښ سي هغه پیښېدونکی لیس لوقعتها کاذبه د دې پیښېدلو لره کوم هغه دروغجن ګڼونکی نسته هېڅوک داسې نسته چې دا د دروغ وکړي خافضة الرافعه دا کته کوونکې د هغه ګناهګارانو لره جهنم ته رافعه او پورته کوونکې د نیکو اعمالو کوونکو لره جنت ده اذا رجت الارض رجا یاد که هغه وخت کله چې ځمکه وښورولی سي په سخت ښورولو سره وبست الجبال بسا او غرونه ریزه ریزه کړای سي سم په مکمل ریزه کولو سره فکانت هباء منبثا نو دغه غرونه به داسې وي لکه هغه ګردونه چې په هوا کې الوزي وکنتم ازواجا ثلاثه په دې ورځ باندې به تاسې درې ډلې یاست چې په دغو دریو ډلو کې به دوه ډلې جنت ته ځي او یوه ډله به جهنم ته ځي دلته مراد له واقعې څخه هغه قیامت ده قیامت کبرا غټ قیامت چې په یو رب کې به ټوله دنیا نیسي په همدې صورت کې وروسته الله جل جلاله فرمایي اذا بلغت الحلقوم یاد که هغه وخت کله چې سا تر ستوني پورې راورسېږي وانتم حینئذ تنظرون په دې وخت کې به تاسې دې انسان ته ګورئ چې سا یې تر ستوني پورې را رسېدلې ده ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون موږ به تر تاسې و دې انسان ته زیات ورنږدې یو خو لیکن تاسې به موږ نه وینئ نو محترمو مسلمانانو ورونو په دې ویډیو کې موږ تر تاسې پورې د اشراط الساعه اړوند دوه خبرې در ورسولې یوه خبره د اشراط الساعه معنا سوله لغوي معنا یې سوله او اصطلاحي معنا یې سوله او دوهمه خبره ده چې قیامت په څو ډوله ده یو کمکی قیامت او بل غټ قیامت الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق را په نصیب کړي خدای تعالی دې وکړي چې په آینده برخو کې هم را سره شریک واوسئ وما علی الا البلاغ